ای د حق پس پین لار ویا پرونا مین خمار لار ویا لکستوری د سپیدو په هیلوسا. مجاهدینو ته د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخندزاده حفظه الله لارښوونې هیله ده د لارښوونو دغه لړۍ له حریت راډیو څخه په 88.5 FM څپو باندې تر پایه را سره واورئ. یوه ورځ به د منزل غېږ کې قرار شي له مظلومو ناقراره. د الله تعالی د کلمې له لوړوالي څخه مطلب څه دی؟ تفسیر ابن کثیر دغه آیات په تفسیر کې وایي الله تعالی د هغو کسانو کلمه چې کفر یې کړی دی ښکته کړې او د الله تعالی کلمه لوړه ده. الله تعالی غالب او د حکمت خاوند دی. ابن عباس رضی الله عنه وایي چې د کفر د کلمې څخه مطلب شرک او د الله تعالی له کلمې څخه مطلب لا اله الا الله دی. په تفسیر طبري کې کلمت الله د الله تعالی له دین، د الله تعالی له توحید او لا اله الا الله څخه عبارت ده. د الله تعالی د کلمې لوړوالی د شریعت تر تحکیم او نفاذ پورې تړلی دی او د شریعت نفاذ د اسلامي حکومت یعنی خلافت او امارت تر قایمېدو پورې مربوط دی. ځکه کله چې اسلامي حکومت قایم شي نو شریعت به نافذ شي او چې شریعت نافذ شو همدا د الله تعالی د کلمې لوړوالی دی. نو مجاهد چې خاوره له اشغال څخه خلاصوي همدا نیت به یې وي چې تر څو شرعي نظام پرې راولي او د جهاد هدف همدا دی چې د الله تعالی په ټوله خاوره د الله تعالی کلمه لوړه شي. کله چې د یو چا نیت د الله تعالی د کلمې لوړوالی نه وي یعنی باعث اصلي همدا نه وي نو که د جهاد په لاره کې مرګ ورته ورسیږي هغه حقیقي شهید نه بلل کیږي او د هغې مرتبې او نعمتونو څخه نه برخمن کیږي چې شهید ته ورکړل شوي دي. الله تعالی د شهیدانو په اړه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. په هغو کسانو د مړو ګمان مه کوئ چې د الله تعالی په لاره کې وژل شوي. هغوی ژوندي دي د رب په نزد ورته د جنتونو له خوراکونو او څښاکونو څخه رزق ورکول کیږي. دوی په هغه څه باندې خوشحاله دي چې د الله تعالی له لورې له خپل فضل څخه ورکړل شوي. دوی د هغو کسانو په ورتللو خوشحالیږي چې لا په دوی پورې تر دوی وروسته نه دي پیوسته شوي. په دې ډول چې هیڅ ویره په دوی نشته او نه به هم دوی غمجن کیږي. دوی خوشحالیږي په نعمت د الله تعالی او د الله تعالی په فضل سره او بېشک الله تعالی د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. شهادت هغه مرتبه ده چې نبی علیه السلام یې 3 ځله غوښتنه کړې ده. نبی علیه السلام وایي چې زما دې په هغه ذات قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم نفس د هغه په ید کې دی. زه دا خوښوم چې د الله تعالی په لاره کې جګړه وکړم او شهید شم، بیا جګړه وکړم او شهید شم، بیا جګړه وکړم او شهید شم. همداسې نور ډیر آیاتونه او حدیث د شهید د مرتبې د لوړوالي په اړه راغلي دي. خو دغه کس چې نیت یې په جهاد کې سم نه وي او بیا په دغه لاره کې ووژل شي
د شهید له مرتبې څخه محروم دی او د الله تعالی په نزد شهید نه دی. د چا چې نیت په جهاد کې د الله تعالی لپاره نه وي، اجر خو نه ورکول کیږي بلکې د عذاب مستحق ګرځي. لکه د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په روایت کې چې راځي، هغه وایي چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې ویلي د قیامت په ورځ اول کس چې په اړه به یې فیصله کیږي هغه سړی دی چې شهید شوی وي. نو را به وستل شي، الله تعالی به دته هغه نعمتونه ور یاد کړي چې په دنیا کې ورکړي وو. دی به هم هغه ټول ومني. بیا به الله تعالی ورته ووایي تا زما له درکړل شوو نعمتونو څخه څه ډول کار واخیست؟ هغه به وایي ما ستا په لاره کې جهاد وکړ تر څو شهید شوم. الله تعالی به ورته ووایي چې درواغ دې وویل، ته د دې لپاره جهاد کوو چې خلک درته دلاوره ووایي او هغه درته وویل شول. بیا به دغه سړی د الله تعالی په امر پر مخې کش کړی شي او دوزخ ته به ور واچول شي. حضرت سهل ابن سعد رضی الله عنه روایت کوي، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د مسلمان نیت د هغه تر عمل غوره دی او د منافق عمل د هغه تر نیت غوره دی. هر یو له دوی څخه د خپل نیت مطابق عمل کوي. کله چې مسلمان کوم عمل وکړي نو په زړه کې یې نور وځلیږي. د مینې لیونیه لږ دا مې واوره، منزل دی ورو کړه لار ویا صدا مې واوره. مجاهدینو ته د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی هبت الله اخندزاده حفظه الله لارښوونې هیله ده د لارښوونو دغه لړۍ له حریت راډیو څخه په 88.5 FM څپو باندې تر پایه را سره واورئ. جهان در زار شه لجهان مرورا مسافر زار دلالی موشم بهادر مسافر زار دلالی موشم بهادر.